د کهنه شروعات د داسې وخت نه کیږي په کوم وخت کې چې انسان د انسان دشمن جوړ شوی. هر یو دویم کس سره وسلې هم دغسې چا چې را جنګ شروع کړي هغه په دغه دویم کس باندې وسله خرڅوي. داسې لګي که چېرې دغه طاقت په انساني زندګۍ باندې کاروبار کوي. په دغه بد حالاتو کې موږ یو کس وینو چې نوم یې یوري وي. هغه د مور پلار سره د جنګ د وجې د یوکرین نه امریکې ته راغلي. د داسې وخت دی چې د امریکې په کوټ کوټ کې قتلونه شروع وي. دا د 1982 دور و چې یوري په هوټل کې د خوراک دپاره ناست و چې ناڅاپه د خلکو په منځ کې دوه ګروپونو په منځ کې جنګ شروع شو چې دغلته کې ټول هوټل یې تباه برباد کړ. خو یوري ونه تښتېده. د دې په لیدو سره د هغه په زړه کې د یېرې په ځای باندې یو خیال را پیدا شو. وي دا خلک د یو بل نه را بچ کېدو دپاره وسلې اخلي. که دا همدغسې روان وي نو د خرڅولو والا به ورته وانه مالدارېږي. یو ورځ دی په دغه سوچونو کې ناست دي چې د یوې تمانچې د اخیستو فیصله وکړي. دې سمګلرانو ته ځان د یو سمګلر په طور سره پیش کړي او بیا همدغه تمانچه په یو بدماش باندې خرڅه کړي چې په اولني ځل باندې دې دومره ګټه وکړي چې په خپل ځان باندې یقین نه کېږي. دې په دغه کاروبار کې د ځان سره کشر ورور هم رایوځای کړي. دواړه منصوبه جوړه کړي چې دا کار به موږ له په خړه سطح باندې کول پکار دي. دوی په خپل منځ کې فیصله وکړي موږ به ارزانه او د غلا وسله ګورو او بیا به په بدماشانو باندې په ګران قیمت سره خرڅو. دې دپاره دوی برلین ته لاړ شي د دې دپاره چې د وسلې په میله کې ارزان مال وګورو. دغلته کې د یوري ملاقات یو غټ سمګلر سره وشي. یوري هغه سره په پوره اعتماده طریقې سره ملو شي. وی جی زه یو غټ بدماش یم زما ډېره وسله پکار ده. چې هغه ورپسې په خندا شي وي موږ ښه خلک نه یو چې په بدماشانو باندې مال خرڅو. زموږ کاروبار ملکونو سره کېږي. دا خبره دې زړه ته واچي او ده ته احساس وشي چې دا میله زما دپاره نه ده. دوی واپس خپل ملک ته راشي. دغلته کې دوی ته خیال راشي چې په امریکا کې د وسلو دوکانونه د هوټلو نه سیوا دي خو دې باوجود خلک یې دومره ډېر نه اخلي. که موږ ډېر مال خرڅول غواړو نو د لبنان افغانستان او د افریقې غوندې ملکونو سره به سودا کول غواړي. هغه د ځان سره واده وکړي زه به صرف په بدماشانو باندې نه بلکې په ملکونو باندې وسله خرڅوم. په 1940 کې د امریکې فوج لبنان پرېښودي او د جنګ ټول سامان هم دغلته کې پرېږدي. دا داسې وسلې وي چې دې اخیستو ته هر څوک تیار و چې دې د لبنان د یو فوجي نه په پټه باندې دغه وسله په ارزان قیمت باندې واخلي او په دې سره دې یو غټ سمګلر جوړ شي. دې دغه ټوله وسله په ټول باندې خرڅول شروع کړي چې په دغه پیسو باندې د کار ونه شي. اوس غواړي چې زه به داسې ځای کې وسله خرڅوم په کوم ځای کې چې جنګ شروع وي. هغه د ځان دپاره شپږ نقلي پاسپورټ یې جوړ کړي او قسمه ژبې زده کړي. هغه اوس یو داسې کاروبار جوړ شي چې د پیسو په ځای باندې وسله د هیرو غوندې قیمتي څیزونو باندې خرڅول شروع کړي. څنګه چې د کاروبار سیوا کېږي هغسې ده ته نوې خطرې مخې ته کېږي. دی اوس په هر یو ملک کې دغه ځای د حکومت کسانو ساتي چې ټیم په ټیم باندې هغوی یې دغه ځای د حالاتو نه خبرې. اوس په جنګونو کې د وسلې استعمالېږي او چې څنګه جنګ سیوا کېږي هغسې د په دولت کې اضافه کېږي. یو ورځ دی د خپل سامان سره په کشتۍ کې روان چې دغه ځای د حکومت کس یې خبردار کړي وایي ته چې چا له مال وړي هغه کس ټیک نه دی. ستره کشتۍ په باره کې حکومت ته پته لګېدلې ده. د دې په اورېدو سره یوري د مغز سره د کشتۍ نوم روان کړي جنډه پې هم د بل ملک ولګوي چې کشتۍ اوس داسې ښکاري لکه چې د کاروبار په سلسله کې روان وي. په دې کې دغه ځای فوج راورسي چې د کنټینرو په کلا بخلو سره هلوګان ورته ملو شي. خو دا ورته پته نه وي چې دې د لاندې داسې وسله ده چې دوی په خپلو سترګو چېرته کې لیدلې هم نه ده. د اوس د دې کاروبار داسې خوند اخیستي چې ورځ یو کس په ډز هم وولي خو دې باوجود ورسره دې تعلق خراب نه کړي. یوري په دغه پیسو باندې داسې زندګي شروع کړي چې عام انسان د هغې په باره کې سوچ هم نشي کولی. هغه د ځان دپاره خپل ذاتي جز واخلي او یوې لویې اداکارې سره واده وکړي. خو جبه خبره دا وي چې د کاروبار په باره کې نه د کور والا ته پته یو نه ښځې ته د هغوی دا خیال وي چې دی یو لوی کاروباري دی او په ټول کور کې پې صرف رور پوهه وي. د ده په دې کاروبار کې خطر دومره سیوا شي چې د یو لوی آمدن باوجود دی د حکومت په خلکو باندې دومره خرچې کوي چې دی په قرضو کې روان شي. خو قسمت د ده ملګرتیا پرې نږدي. په دې کې د روس نه ملکونه بېلېدل شروع شي چې دا موقع د دپاره غنیمت ثابته شي او خپل ملک یوکرین ته واپس پتلو سره دغه ځای جنرل ته ځان ورسوي. هلته کې هغه ورته بې شمېره وسلې وښایي چې په هغې کې ټینکونه راکټ لانچرې تر دې پورې چې میزایل هم ورته وښایي چې دې یې ترې نه واخلي او اوس د یو عام سمګلر نه د یو خطرناکې وسلې خرڅولو والا جوړ شي. دې دغلته کې د خپل تره سره ملاقات وکړي چې کله د ملک حالات خراب شي نو دې نه فایده هم اوچتول پکار ته زما دپاره کار شروع کړه چې د دې خبرو سره ترې لاول ویریږي خو بیا رضا شي. په دې کې دی په خپله باندې هغه سمګلر راوغواړي چا چې په یو وخت کې د سره د کاروبار کولو نه انکار کړی هغه درته وایي چې ما هم د ځان سره په کاروبار کې شریک کړه. چې یوري ورته وایي چې زه کمزوري سوداګران د ځان سره نه اخلم چې دی د هغه د وړاندې یو فوجي مړ کړي چې پس سره یوري سخت ویریږي او مجبوراً د هغه سره په کار کولو باندې رضا شي. د دغه کس نوم اینډي وي چې دومره طاقت لري چې دوه ملکونه په جنګ کولی شي. هغه دله په خپل علاقې کې چکر ورکوي چې دغلته کې دی ویني چې مړي په لارو کې پراته دي. اینډي د ماشوموالي نه په وړو کې د فوج جذبه را پیدا کړي. هغه دغه وړو له په لاسو کې اصلي ماشینان ورکړي چې په تپوس سره اینډي ورته وایي چې دا واړه د غټو په نسبت خبره هم مني او تیز هم ډیر دي. دې حیرانه پاتې
دي شي چې په دې کې د پیسو وخت راشي دې ته د پیسو په بدل کې هیرو غواړي دې د پاره چې حکومت په نظر کې را نشم چې د هیرو په ورکولو سره دوی په منځ کې اولنې سودا په کامیابی سره وشي یوري ورته وایي وي ته غم مکوه ما سره هر قسمه وسله شته تر دې پورې چې ټینکونه هم را سره دي دا خبره انډي حیرانه پاتې کی یوري ورته دا هم وایي چې په قرض درله هم مال درکولی شم نه پس یوري خپل ملک ته واپس راشي او د انډي مانګ دومره سیوا شي چې وسله په وخت د رسولو دپاره دی ورله پوره یو جز واخلي یو ورځ د جز د معمول مطابق رواني چې د بین الاقوامي ادارې جزونه ورپسې راپاسي دې په لیدو سره د یوري د خپل نظمک او تختي پایلټ ته جز په پټي کې د راکوزولو دپاره وایي چې په خوش قسمتۍ سره جز صحیح سلامت راکوز کړلی شي او پایلټان ترې منډه کړي خو دې دومره زړوري چې جز په خپله باندې کولو کې او دغه ټوله وسله د دغه ځای په خلکو کې تقسیمه کړي ولې چې په دې پسې بین الاقوامي ادارې باله شوي وو چې په راتلو سره هغوی ته جز تش میلو شي دا به یو کس په ده باندې پوهه وي خو ثبوت د نه لرلو د وجې صرف نصیحت ورته وکړي وي که یو انسان د دې دنیا څومره هم غټ سړی شي په اخره کې به ورته خامخا سبا نه کېږي دې ورته خاندي چې هغه ورته وایي وي ستا په شان ډېر راغلل او ډېر لاړل اوس هم در سره وخت شته لږ په دې خپلې زندګۍ باندې سوچ وکړه تا ته خو په دې باندې پیسې میلاویږي خو بل خوا همدا وسله د چا پلار د چا رور د چا زوی قتلی چې دا خبره د ده مازغه کوله وکړي دې په داسې سوچ کې لاړ شي چې د ده وړاندې پشپش پکې دغه ځای خلک د ده جس ټوټې ټوټې کړي او یو ویسي دي د چې څنګه د انډي ځای ته لاړ شي نو هلته کې دی ویني چې هغه د دنیا د ټول نه مشهور سمګلر تړلی دی انډي ورته وایي چې دا هغه غدار دی چې مونږ یې د غټو غټو ادارو مخې ته راوستو وي دا مې تا ته ایثار کړی و دا تمانچه واخلو په خپله باندې د خپله بدله واخله خو ولې چې ده په ژوند کې قتل نو کړی انکار ورته وکړي چې هغه ورله په زور باندې تمانچه ورکړي او بوډا پې ووایي دا واقعه د ده زړه مات کړي او په دې غم کې د ټوله شپه شراب وڅښي دې په نشه کې پروت دی چې د خوا له ماشومانې راشي چې لاسونه ته کټي دې پوه شي چې دا هم زما د وسلې نتیجه ده بل خوا د پولیس والا د کور ته تلي او د ښځې مخې ته د کارنامې ښودي دا خو یو غټ سمګلر دی د چې څنګه کور ته راشي نو ښځه ورته ووایي چې ستا دشمنانو ستا مور پلار وژلي دي د انصاف دپاره د قانون لارې اختیاره کړي خو ډېر وخته پورې ورته انصاف میلو نشي او بل خوا د دولت هم په راکمېدو شي په دې کې انډي د خواله راشي په لیبیا کې مې جنګ شروع کړو د هغې دپاره ماله وسله پکار ده او په ایډوانس کې دله یوه غټه هیره ورکړي دې په کور کې ښځې ته ووایي وي زه د کاروبار په سلسله کې بل خوا ځمه چې هغه ورته سر وخوځوي خو په حقیقت کې هغه ورپسې شاته شاته را روانې چې ورته دا حقیقت په راښکاره کېدو شي د ده ورور ته هم په مزه مزه احساس کېږي چې دا صرف کاروبار نه بلکې دا د مظلومانو خلاف استعمالېږي خو په رور یې پیسو داسې سترګې پټې کړي چې صرف ورته پیسه ښکاري کشر رور یې ګرنیټ راوچت کړي او د وسلې ګاډۍ پې والوځي او چې څنګه بل د راوچتولو والي نو د انډي کس یې په ګولو سوري وریږي په دې سره د ده د کاروبار نه زړه موټ شي او دا ځل په دوی باندې نیم مال خرڅ کړي دلته کې په ګرځېدو باندې ده ته هماغسې منظر میلو شي لکه څنګه چې ورته رور ویلو دې خپل رور خپل ملک ته د لیږلو دپاره جاري کاغذونه ورله جوړ کړي چې په دې کاغذونو کې دې ولیکي وي دا په حادثه کې مړ دی او ګولۍ ورله د بدن نه وباسي خو په بدقسمتۍ سره یوه ګولۍ پکې باقي وي او د ایرپورټ والې ونیوي د بین الاقوامي ادارې والا د ده د ښځې په مرسته باندې د خلاف بلخا ثبوتونه رایوځای کړي دې افسر ته وایي وي دا ما چې کوم ظلم کړی دی د هغې دپاره عمر قید هم کم دی زما د وجې خو په زرګو کورونه تباه شوي دي بلخا ښځې کونډې شوي دي د خلکو بچې مې یتیمانان کړي دي کم ظلمونه به درته وایم چې کومه سزا ستاسو خوښوي مالې راکړي په دې سره د افسر په سترګو کې اوښکې راشي خو دا ورته پته ني چې دې دغلته کې باقي یو من هم دې سارېدو واله نه دی په دې کې دغه افسر له یو بریف کیس رشوت ورکړلی شي ولې چې دې اوس د داسې خلکو په نظر کې راغلی و چاته چې هم د ده په شان د کسانو ضرورت او د هر سنه د لاس پنځلو نه پس دې اوس په یو داسې ژوند کې داخل شي چې دې د هغې نه چرې هم واپس نشي راوتلی تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای